په بهر کې د تیر حکومت د یو شمېر چارواکو د جایدادونو په اړه د وال سټریټ ژورنال راپور غبرګونونه پارولي. د وال سټریټ ژورنال په راپور کې د خالد پاینده ترڅنګ د تیر حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال دوستم، د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور، د مالیې د پخواني وزیر عقیل حکیمي او د اقتصاد د پخواني وزیر مصطفی مستور د جایدادونو په اړه معلومات خپاره شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د طالبانو په لاس د نظام له سقوط مخکې د امریکا په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې کورونه اخیستي چې اوس پکې ژوند کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه راپور د مرکو او اسنادو پر بنسټ برابر کړی دی. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د تیر حکومت یو شمېر مهمو چارواکو خپلې پانګې بهرنۍ هیوادونو ته انتقال کړي دي. دا تیر حکومت له سقوط وروسته زیات شمېر چارواکي له افغانستانه ووتل، خو د تیر حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غني ته یو نږدې کس وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې ښاغلي غني له خپلې میرمنې سره په لومړي سر کې د ابوظبي په 5 سټوریز هوټل کې اوسېده، خو وروسته یو شخصي کور ته انتقال شول. هغه ځای چې د متحده عربي اماراتو د حکومت د راپور پر بنسټ د انسان دوستۍ له مخې ورته برابر شوی دی.